اوس په 8,000 مو غړی اخیستی شو براخیستی شو په 2,000 بجای وړه په درین 4,000 ته پرچینور ته چې رسې اول ورته کومه دی موږ ته د رزق بندوبست وکړه خبر شوي یو چې د مو وزیر اعظم صاحب عمران خان پرچینور ته روان دی خو ته خو دا مهرباني وکړه پاکستان خوال غریب خلک چلوي امیر خلک خو خپلو کرسیو کې ناست وي که چېرته موږ ته 15 روپۍ راشي غریب ته نه میلوېږي مړو خلکو ته ویر شي خو چې دا مهرباني وکړه چې کله پرچینور سره رسې یو ښه پلټون پوځیان ځان سره وله مو به د غریبان ټول ډېر شو وروره بشه خوند به د جال نه ننه مو ټول شوټ که په دې چې مو اوبو کې شفتالي خوټوو ګېډای نه چوکستی برا نه چوکستی نو مو به اخر څه شی کوو کپړې جامې زړې زړې جامې اخیستوو وروره مو یو ګاز راخ نه چوکستی نو مو ته چې ضرورت دي نه څه مړه شو خاک مکې وشه تو ته خو به ارزانه شي که نه څه رشن خو به بچت شي درته چې مهرباني دا وکړه مخکې به یو شی یو بتل مو په 150 روپۍ اخیستو میډیکل نه هغه بتل چې کومه دی ورته مو ته په 100 روپۍ راکوي په 200 راکوي ډاکټر چې کومه دی وروره 200 روپۍ پیس مو اوس په ټول ته ویر شه هغه یې بیا جای ته راشه چې جای ته ویر شي بیا یې چې ما 600 پیس دی څه شی وکړو موږ ته نو څوک قرضه راکوي نه څه راکوي جوړه چاره وکړو چې 2 نغن وخورو راوړو خونې ته وخورو ویړي نه چوکستی سبزي نه چوکستی غوښه نه چوکستی اخر څه وکړو خدای ته دې راښه وکړه موږ دا نه یو خو وشه دا خبرې دي پاکستان کې هېڅ کمای نشته ما 40 کاله غوټه لرۍ چلولی دی هېڅ کمای نشته نواز شریف زمانې کې په 270 روپۍ مو سترینه بجای وړه خسته اوس په 4,000 یې وابرې څه وکړو رزق بندوبست نه وکړي مو به دا خورو څه شی قیمتي خو مو 80 کاله عمر دی ما 80 کالو کې دا نن طریقه پورې ما داسې قیمتي نه دی لیدلي دنیا بل سیوان وزیر اعظم تېر شو دا کومه خبره دی چې څه شی دي ټول پاکستان کې موجود دي څنګه راغله دوی بل شی پاکستان سچي افغانستان سچي دا سچي عربو ته استوي چینه استوي وریجې استوي که نه هر یو شی استوي پاکستان کې خو څه کمای نشته بله ویلې موږ تباه شو پیسې خلکو وویلې دولتونه خلکو